اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو علامه خوشحال او قدرمن لره دوستانو 12 سبق دی. په تیرو سبقانو کې کچیر تاسو کوشش کړی وو، تیر سبقان مې زده سوي وه. د دې سبق څخه د مخه سبق چې و د سنټنس، هغه سبق ستاسو زده سوي وو چې سنټنس پر 4 قسمه باندې ولو، چې هغه پازیټیو سنټنس، نیگیټیو سنټنس، انټراګیټیو سنټنس، نیگیټیو اینڈ انټراګیټیو سنټنس. د دې هر یو دپاره ما مثال درکړی وو، هغه خدای دې وکړي چې ستاسو زده سوي وي. انشاءالله په نن سبق کې یو داسې مهم سبق دی که مې دا سبق ستا کې د دې څخه وروسته سبقانو کې بیا تاسو ته دا سبق ډېره پیدا کوي، ځکه دا چیز دی چینجینګ سینګولر نان ټو فلورل، یعنی بدلول د مفرد اسم و جمع ته. اسم مفرد هغه اسم چې یو وي د یو نفر، یعنی بوای، یو بوای دی وسته دا جمع کوي ډیر الکوان جن جوړه، یو هلک ډیر الکوان، یا یو کتاب ډیر کتابونه، یو قلم ډیر قلمان. د دغه زده کول ډیر ضروري دي. په نن سبق کې موږ 4 شیان زده کوو. هغه 4 شیان چې دي، یو کانټیبل نانز دي، دویم ان کانټیبل نانز دي یا نان کانټیبل نانز دي. دا زده کوو. کانټیبل نانز دې ته ویل کیږي چې شمیرېدونکي نومونه، هغه نومان چې شمیر کوي، یو کتاب، 2 کتابه، 3 کتابه، 100 کتابه، دې ته ویل کیږي کانټیبل نانز. او هغه نومان، هغه اسمونه چې نه شمارل کیږي، لکه اوبه، اوس یو اوبه، 2 اوبه، داسې نشي ویل کېدی. اوبه د ګرد عمر د اوبو دپاره شمار نشته. خاوره د خاورې دپاره شمار نشته. بره د برې دپاره شمار نشته. اوس دغه شیان چې نه شمیرل کیږي دې ته نان کانټیبل نانز یا نان کانټ نان ویل کیږي. نو دغه نه شمیرېدونکي نومونه او شمیرېدونکي نومونه بیان پر دې باندې دی. هغه نومان چې شمیرېدونکي دي یعنی کانټیبل نانز دي، هغه و جمع ته اوښتل کېدلی سي، هغه جمع کیږي. مفرد اسم یعنی د یو نفر چې ته بدلې و جمع ته دا بدلېدلی سي. مثال بوای دی ته اوس بدلې بوایز، خالی اس پسې زیات کړه. دا رقم خپل قاعدې لري. په دې کې 3-4 قاعدې دي، هغه اوس درته وایم. هغه دا دی، ګوره، هغه نومان، هغه اسمونه چې شمیرېدونکي دي یعنی کانټیبل نانز دي. کانټیبل نانز هغه اسمونه، هغه نان چې شمیرل کیږي، 1 2 3 داسې حساب لري، دغه چې دي دا و جمع ته اوښتلی سي. د دې مفرد یعنی سینګولر د دې و پلورل ته اوښتلی سي. هغه نومان چې نه شمیرل کیږي لکه اوبه، خاوره، بره، شیدې، دا نه شمیرل کیږي، دا ټول وخت و جمع ته نه اوري. دا پر یوه حالات باندې دي، که په جمع کې استعماله هم دغه لفظ دی او که په مفرد کې استعماله هم دغه لفظ دی. کانټیبل نانز اړول کیږي د یو حالت سره و بل حالت ته، د مفرد سره و جمع ته. نان کانټیبل نانز یعنی ان کانټیبل نانز یا نان کانټیبل نانز، هغه د مفرد سره و جمع ته نه اوښتل کیږي، ټول وخت به دی پر یو حالت باندې، ټول وخت دغه مفرد جمع دی نه لري. هغه مثالونه مې درته وښول، لکه واټر اوبه نسی اړولی، لکه میلک شیدې نسی اړولی. اوس دغه شیان چې دي دا د مفرد سره و جمع ته نه اوښتل کیږي، دا په هر حالت کې دغه رقم ویل کیږي. هغه سینګولر نان چې هغه و د مفرد حالات سره و جمع ته اوښتل کیږي، هغه دی چې کانټیبل نانز دي. کانټیبل نانز ټول اوښتلی سي. مثال لکه بوک، 1 بوک، یو کتاب. اوس ډېری 2 بوکس، 3 بوکس، 100 بوکس، ګوره خالي اس پسې ورزیات کړه. 1 پین، یو قلم، 2 پینز، 3 پینز، 4 پینز، 100 پینز، ګوره دا بس بیا ته پسې بدلولی سي، جمع ته حالات ته چې واړې هر څونه چې کوې په اخر کې خالي اس راوله. دا یوه قاعده ده. دویمه قاعده، ګوره دا خو یوه قاعده وه چې په اخر کې اس خوري. دویمه قاعده هغه دی چې په اخر کې ای اس خوري. دا چې دی دا یو څو شیان دي. ګوره که کم اسم د کم نان په اخر کې که اس راغلی وو، اس یا 2 واره اس راغلی وو، ډبل اس راغلی وو، یا اس اچ راغلی وو، یا سی اچ راغلی وو، یا او راغلی وو، یا ایکس راغلی وو، یا زیډ راغلی وو. ګوره دغه شیان چې ما لیکلي دي، که چیرې دغه شیان د هر اسم په اخر کې راغلی وه، دا خو د مفرد حالات دي، د سینګولر حالات دي. چې ته پلورل ته اړې، پلورل ته چې اړې، په اخر کې به ای اس ورزیاته. دا قاعده د ځان سره یاد وساتئ. ګوره چې کم دغه شیان ما لیکل چې د هر اسم په اخر کې دا الفاظ راشي، د هر مفرد اسم په اخر کې چې دا الفاظ راشي، دا اسم چې ته و جمع ته اړې، اخر به ای اس ورزیاته. مثال لکه بس هغه د په اخر کې اس راغلی دی. اوس ته دا مفرد لفظ دی، ته جمع ته اړې څنګه؟ بسیز ای اس پسې ورزیات کړه. یا لکه 2 وار اس راغلی، لکه کلاس، کمره، ټولګي، سمت، دې ته ویل کیږي. هغه د مکتب یا د سکول کمره، د مدرسې کمره یا د مدرسې سمت، دې ته ویل کیږي کلاس. یا ګلاس په خپله چې دی دا د ګوره 2 وار اس راغلی دی. دا چې ته اوس دا کلاس جمع کوې که ګلاس جمع کوې، په اخر کې به ای اس ورکوې. څنګه کلاسز، ګوره ګلاسز، ګوره دواړه حالاتونه د دواړو دا په ای اس باندې رااله. یا هغه چې اس اچ په اخر کې راغلی وي، اس اچ، هغه به بیا په اخر کې ای اس ورکوې. لکه برش،
برش چې دی هغه په اخر کې اس اچ راغلی دی. اوس چې ته دا جمع کوې په اخر کې به ای اس راوړې لکه برشز ګوره دا حالات ورته یا په اخر کې سی اچ راغلی وي سی اچ کې په اخر کې راغلی وي دې ته بیا ای اس ورکول کېږي په حالات د جمع کې د پلورل حالات ته چې اړې دې ته بیا ای اس ورکوي لکه پیچ ویل کېږي شوتالو ته پیچز شوتالوګان پیچ ون پیچ یو شوتالو ا پیچ یو شوتالو پیچز ډیر شوتالو 100 پیچز سل شوتالو ګوره خالی دا ای اس پسې ورزیاتېږي په دې پسې یا لکه واچ ویل کېږي ساعت غړۍ ته ساعت یا غړۍ ګوره یوه غړۍ واچ یوه غړۍ یو ساعت ا واچ ون واچ یا اوس ته دا جمع کوي ټو واچز یعنی ای اس به پسې زیات کړي چې ای اس پسې زیات کړي دا په خپله جمع جین جوړ شو یعنی په ای اس باندې د پلورل ته واوښتل سولو. هغه اسم چې په اخر کې او راغلی وي لکه ټومیټو ای اس پسې ورزیات که پلورل ته یې واړوه لکه ټومیټوز یا لکه پټیټو ګوره په اخر کې او راغلی ده نو اوس ته جمع ته واړوه ای اس پسې ورزیات که برابر چیز جوړ شي پټیټوز. هغه اسم چې په اخر کې ایکس راغلی وي لکه باکس نو ای اس په اخر کې ور اضافه که دا پلورل ته په خپله اړول کېږي لکه باکسز دا حالت د پلورل سو یعنی حالت د جمع سولو. بل مثال دی لکه پوکس ویل کېږي ګیداړه پوکس اوس یې جمع کوي پوکسز دا خو یوه قاعده سوه. دویمه قاعده هغه اسم چې په اخر کې اف راغلی وي یا اف ای راغلی وي دا په یاد لره ګوره دویمه قاعده ده هغه اسم چې په اخر کې اف راغلی وي یا اف ای راغلی وي اف یا اف ای ګوره یا یوازې اف وي یا اف ای وي که چیرې ته دا فلورل ته اړه یعنی جمع ته اړه په اخر کې ای اس ور زیاته دا اف به په وی سره بدله بیا ته ای اس پسې ور زیات کا دا جمع ته واوښتي لکه لیف ویل کېږي یوې پاڼې ته یعنی الف ون لیف یوه پاڼه اوس ته ډېره بیا به څنګه لیوز دغه ځای کې به وی ولګی دغه د اف پر ځای باندې به وی راسي باره به اخر کې ای اس ور اضافه کوي بیا څنګه ویل کېږي لیوز به نه وایي چې لیوز یا اف ای ولو هغه لکه نایف چې دی اوس ته یې جمع ته اړی نایف چاقو ته ویل کېږي که نایف یې مه وایه هغه سایلنټ لیټر به مې په یاد وي نایف اوس ای اف ور اضافه کوي بس دغه اف به په وی سره واړی لکه نایفز دا ما لیکلی دي خالي ورته وګوره ستا خپله سر په خلاصېږي. بله قاعده دا سو بله قاعده هر اسم چې په اخر کې وای راغلی وي دا په یاد لره دا زوروره قاعده ده هر اسم چې په اخر کې وای راغلی وي هر مفرد اسم یعنی سینګولر اسم هغه نان سینګولر نان چې په اخر کې وای راغلی وي د وای سره د مخه لفظ کانسوننټ وي ګوره واول نه وي کانسوننټ وي دغه وای په آی بدلیږي په اخر کې ای اس ور اضافه کېږي که تا جمع ته اړوي لکه بابي ګوره بابي وای په اخر کې راغلی دی د بابي څخه د وای څخه د مخه دا لفظ کانسوننټ دی اوس زه جمع ته اړوم بابیز ګوره دغه وای به په آی سره بدل کې په اخر کې به ای اس ور زیات کې باره به چیز جین جوړ شي فلورل به جین جوړ شي مثال لکه بابي یو کشنی یو ماشوم اوس بابیز ډیر کشنیان ګوره په آی سره واوښتي وای او ای اس ور اضافه کړي بابیز دلته خالي ورته ګوره تا ته نور مشکل بیا نه یا لکه فلای چې دی فلای مچ ته ویل کېږي افلای یو مچ یا ډیری بیا څنګه دغه وای به په آی سره بدل کې په اخر کې به ای اس ور زیات کې لکه فلایز ګوره ته به سوال وکړې چې بوای خو هم دغه لفظ دی په اخر کې وای راغلی دی او هلته چې جمع کوي خالي اس پسې ور اضافه کوي نه په آی بدلې نه ای اس پسې ور اضافه کوي. دوستانو دا ما په اول کې د دې قاعدې درته ویلې چې که چیرې د وای څخه د مخه لفظ کانسوننټ و دا بدلیږي دغه وای په آی باندې که چیرې واول و بیا نشي بدلېدی اوس بوای چې دی په اخر کې اس ور اضافه کېږي او وای په آی سره نه بدلیږي چې ای اس ور اضافه کوي څنګه بوای یو هلک بوایز ډېر هلکان یعنی خالی به چیش ورکې اس په پسې ور زیات کې بله قاعده دا قاعدې په ذهن کې ولري. بعضې الفاظ شته چې هغه په خپل حالت کې یعنی یو قاعده نه لري چې ته په قاعده باندې بدل کې په قاعده باندې ته د مفرد حالات څخه و جمع ته واړې دا خپله قاعده نه لري. اوس مثال هغه چند الفاظ دي هغه دغه یادېږي لکه مین سړي ته ویل کېږي اوس د دې مین جمع دی نسي راکوه ویلی چې مینز نشي ویلی د دې مین جمع چې ده مین دا دې ما لیکل دي ورته وګوره مین دا جمع ومین ښځې ته ویل کېږي ومین ښځه اوس د دې جمع چې ده د دې پلورل حالت ومین
وومین هغه دی ما لیکلی دی ورته وګوره ګوره دا دی نه دی چې اس پسې ور اضافه کړه یا ای اس پسې ور زیات کړه دا رقم نه دی دا بې قانونه دی دا غیر قانوني دی دا یو څو چند الفاظ دي یا لکه چیلډ چیلډ کشنې ته ویل کېږي اوس جمع چې ده چیلډرن ګوره هېڅ نه ای اس کې شته نه اس کې شته هېڅ شی هم نشته که بس چیلډ کشنی چیلډرن کشنیان یا لکه پوټ پوټ ګوره چې وزه تا ته وایم چې دا پوټ لفظ چې دی دا و جمع ته واړوه ته به یا په اس پسې اضافه کوې یا به ای اس پسې اضافه کوې په دې پسې اس ای اس نه اضافه کېږي دا پیټ ویل کېږي د دې جمع چې راځي پیټ ګوره فوټ فوټ چې دی مفرد دی پیټ چې دی دا جمع ده یا لکه ټوت ټوت غاښ ته ویل کېږي پوټ پښه ته ویل کېږي ټوت غاښ ته ویل کېږي ګوره د دې جمع چې ده هم دا رقم نه ده چې وزه تا ته چې ته دا جمع که ته اس پسې ور زیات کړې دا به څه شوه ټیت غاښونه ټیت غاښونه ټوت غاښ ټیت غاښونه خدای دې وکړي چې په دې مې سر خلاص سوی وي دا انشاءالله ډېر خوندور سبق دی چې کوم لفظ تاسو ته راځي چې ته غواړې چې سینګولر نانز واړه یې و پلورل ته نو بیا څنګه اړه دا طریقه مې درته وښول دا قاعدې په یاد ولره انشاءالله بیا په سبقي کې تاسو ته مشکل نه جوړېږي په ډېر اساني سره به بیا ته یو لفظ مفرد و جمع ته اړولی سي نو چې دا سبق ته زده کړي چې په دې سبق کې مې سر خلاص دا قاعدې مې په یاد کړې انشاءالله د دې بعد موږ په جملو کې داخلېږو په جملو کې مې څه کار درته کوم چې انفارمیشن کوېشن و ډبلیو ایچ کوېشن باندې کولو یا په دې کې بل نورې جملې راځي چې درته ویلې مې دي چې هغو ته یا سنو کوېشن ویل کېږي هغه باندې هم سر در خلاصوم په راتلونکي سبق کې او د هغه سبات انشاءالله و ټینسو ته داخلېږو ټینسو کې پرمختګ کوو ټینسونه به وایو درېو اندازې پورې چې کوم ضروري ټینسونه دي چې زموږ خبرې روانوي هغه ټینسونه اول وایو سوکه سوکه چې کوم ټینس ضرورت راځي بیا هغه وایو ویډیو د سره شیر کړئ د نورو ملګرو پورې ورسوئ خوشحاله او قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته